دی دجالی دور دی الله دې موږ وساتي چې بې حیایي او بربنډتوب او دا شروع شي نو بس قتل و قتال به ډېرېږي جنسي ازادي 1900 شیخ صاحب په 1966 کې لندن دا قانون پاس کړ چې سړی سره واده کولی شي هلکه دې قانون ته ساجت دی دا خو د ټولو شریعتونو کې حرام دی ستا په انګریزي قانون او مسیحیت کې او یهودیت کې دا اجازت نشته چې سړی سره واده وکړي پارلیمنت منظور کړ پارلیمنت خو د انګریزانو جمهوریت دی چې 100 کسان وایي دا کار دی وشي او یو 2-3 وایي نه دی شي لږ وایي نه دی شي څوک وایي یس سړي سره واده ټیک او 100 کې 90 کسان وایي یس بس هغه راشي 90 کسان یس وایي چې داسې دی شي او 10 کسان یا 8 کسان وایي نو دا قانون دی نه منظورېږي په خپله چې شمېر ډېري عادت چا زیات شو قانون به هغه راځي خدای او رسول ته پکې نه ګوري جمهوریت کې دغه لانجه ده چې د انګریزانو کوم جمهوریت دی خدای دې موږ وساتي نو هلته الګ سره واده راغی بیا امریکا کې وروستو قانون منظور شو چې انسان نه علاوه انسان غیر انسان سره واده کولی شي دې خو له نوم ښکلی ورکړي غیر انسان نه مراد څه دي خره سپی شرم بیزوګان ځنګلي څیزونه په نوم پیدا نو سړی غیر انسان سره واده کولی شي امریکا کې دا قانون دی څوک چاته نه شي ویلی که یو ښځه سپي سره واده وکړي ته ورته څه نه شي ویلی اخبار کې فوټو به راځي په موبایل کې به خلک ګوري دا بربنډتوب او دا فحاشي او دا اوریاني دا هغه دجال هغه مقدمات او نښې دي او دجال چې راځي دغه ځای کې به هم زنا ډېره زیاته وي یکسر حضور علیه السلام وایي د زنا اسباب شروع شو ټلویزیون دی ډرامې دي د یورپ ډرامې او د یورپ فلمونه او د انډیا فلمونه ټوله ورځ به دا هم ګوري او انډیا ته دشمن هم وی په خوله خوند نه کوي چې دشمن ورته وی خو د هغه څیزونه ټول بند کړه وی دا شی به نه راځي او که چا راوستو بانډکه ویدله برابره وی هسې هم خدای او رسول یې نه مني نو څه ده او دا خولې دغه ده نو الله دې موږ هدایت دغه وکړي لکه انګریزان چې ښځه لور ته نه شي ویلی چې پردي سړي سره ګرځي نو خدای یې داسې دور نه موږ وساتي دا ټول احادیثو کې راځي پوهېږې مور به په لور باندې مشرئ مور به څه نه شي ویلی لور چې څه خوښوي کوي به